زیات قیمتي سمن ستا په خاوره پروت دی خو بیا ولې داسې وشول چې ته مجبور شوې او بل وطن ته لاړې نن په هغه بیان کوو محترمو پښتونخوا وطن کې سره زر دي بویا محمد خیل کاپر او سره زر نه ډک دی وزیرستان د چلغوزو وطن دی که ته ګورې نو تر ټولو خوږه امرود په دې ټوله خطه کې په کوهاټ کې دي تر ټولو خوږه مالټه به په مالاکنډ کې وي تر ټولو خوږ املوک به زه مېوې یادوم تر ټولو خوږ انار به تر ټولو خوږ انګور تر ټولو خوږ سیوان مړ دا ستا په خاوره دي بیا تر ټولو قیمتي لرګي ستا په خاوره دي دا د دیار د وطنونو خلق دی دا تر ټولو قیمتي ونه چې کومه دا چلغوزه زنغوزي هغه ستا په خاوره پراته دي بیا د خاورې لاندې خبره کوم د خاورې لاندې دا ماربل پراته دي په دې خاوره کې نفرایټ پراته دي په دې خاوره کې کرومایټ پراته دي په دې خاوره کې کاپر دی په دې خاوره کې سره زر دي په دې خاوره کې کویله ده په دې خاوره کې ګیس دی په دې خاوره کې پټرول دي د دې خاورې اوبه دي دا خاوره بجلي پیدا کوي ما ته وښیه بل په کوم وطن چې تاسو د خپلې خاورې نه پسې راغلي یئ آیا په هغې وطنونو کې دا هر څه شته نشته دی نو ستا وجه څه ده چې تا پرېښه دی په هغه خبره کوو ورو ستا په بجلو باندې د بل چا قبضه ده ستا په وسایلو د چا قبضه ده ستا په ګیس ستا په تیل ستا په بجلي ستا په کاپر ستا په کویلې ستا د غرونو په ځنګلونو ستا په لرګو هان تر دې چې ستا په وینو باندې چا قبضه کړې ده هغه یې د خپل ځان دپاره استعمالوي نن د پنجاب ټولې فیکټرۍ زما د وطن په اوبو جوړه بجلي باندې چلیږي نن د پنجاب ټول چې د کوم زراعت تای پټي دي زما د وطن اوبه یې ورته ګډې کړي دي نن په شمالي وزیرستان کې به تاسو اورېدلي وي د ګیس لوی ذخایر چې راووتل سیده یې پایپ پنجاب ته تېرولو د بنو خلق ته د خدای پاک همت ورکړي چا پیپونه یې وباسل چې نن ور درکوو موږ خپل وسایل ستا د وطن هر څه یې نیولي دي چې کله ستا د وطن په هر څه قبضه وکړه نو ته په خپل کلي کې بېروزګاره شولې کنې ستا خو که د کاپر او د سرو زرو د ماربلو کاروبارونه وای تا په سیند او په پنجاب کې څه وغوښتل بیا یې ته مجبور کړې چې د خپل وطن نه ووځې د ده وطن ته ورشې چې کله د ده وطن ته راغلې هغه وطن چې ستا په وینو ستا په وسایلو جوړ شوي وو چې هغو قومونو وطن ته راغلې بیا یې تا ته سپک وکتل بیا ته په خاوره ذلیل کړلې بیا روانمرغ دې درته وساتل بیا یې ته ووژلې بیا دې چې په نورو ښارونو کې کومې خولې تویولې هغه خولې یې هم هغه مزدوري باندې جوړې پیسې یې هم تا نه یوړلې کله بیا د ستا د کور نه یو سړی وتښتولو کله بیا څوک درته مړ کړه چې پیسې راکړه کله بیا په تاڼه کې نیولی وې هغه یې هم تا دا کوم ژوند دی آیا تاسو خپل راتلونکي نسلونه دې ژوند ته پرېږدئ چې دوی ته داسې ذلیل وي داسې د خوار وي داسې دی څوک د ویښتانو نه نسي دګوي دی په روډونو څوک دی په خپوره نسي دګوي دی په روډونو تاسو خپل راتلونکي نسل ته تیار یئ چې هغه دا ماشومان رالویږي او د دوی مستقبل د دغه وي دا کوم عقل دی لہذا خبره په دې کوو اوس ستا په وسایلو باندې کار نه وشو ستا په وطن په جنګونو کې ستا په وینو تویولو کې ډالر ګټل او اوس بیا عادت شوی دی اوس اموخته شوی دی په هغه ډالرو باندې او اوس یو ځل بیا ستا خاوره ته جنګ راوړي ستا خاوره په جنګ باندې دا خپل ډالر ګټي دا ځان ته کاروبار جوړوي د دغو ټولو علاج څه دی دا ټولې خبرې خو دي خلک په بل وطن هم برباد وي راځئ چې خپل وطن جوړ کو راځئ چې د خپل وطن دپاره اتحاد وکړو په خپله خاوره مو هم بیا نشي څوک ذلیلولی او په پردۍ خاوره مو هم څوک نشي ذلیلولی وطن زمونږ دی او خوندونه پې بل اخلي او ما په خپله خاوره کې دی غلام ساتي